مقاومت جبهې طالبانو سره نښته کې د خپلو غړو مرګ ژوبله تایید کړه. په سلامونو مهارکلی کوم زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو حکومت مخالفې د مقاومت جبهې د بدخشان ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د خپلو غړو تلفات تایید کړل، خو په دغه نښته کې طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې اوښتو ادعا کړې ده. د دغه جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون دوشنبې ناوخته ویلي چې په دغه نښته کې د مقاومت جبهې 7 وسلوال وژل شوي دي. ښاغلي احمدي همدارنګه زیاته کړې چې دغه نښته تېره ورځ د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې رامنځته شوې ده. هغه په یاده نښته کې د 14 طالبانو د وژل کېدو او یو شمېر نور د ټپي کېدو ادعا هم کړې ده. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د مقاومت جبهې د نوم یادولو پرته تېره ورځ دغه نښته تایید کړه. ښاغلي کریمي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د بدخشان ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د باغي او شریرو عناصرو یو مرکز کشف او غړي یې له منځه یوړل شول. نوموړي ویلي وو چې د دغه نښتې پر مهال یو شمېر وسلوال کسان یې هم نیولي دي، خو د مقاومت نوم جبهې د خپلو غړو نیول کېدو رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې هم د طالبانو او مقاومت جبهې د وسلوالو ترمنځ د نښتې راپورونه ورکړل شوي وو. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.